د نن ورځې موضوع مو دا چې څرنګه کولی شو خپلې پیسې له فایور څخه پایپال اکاونټ ته واستوو. زما به تاسو ته خم انتخاب دا وي چې هغه ورونه او خویندې چې په خارجي هیوادونو کې اوسېږي غواړي فریلانسینګ وکړي نو دوی دې پایپال څخه ګټه واخلي. پیپال په افغانستان همدارنګه په ځینې نورې اسیایي هیوادونو کې اجازه نشته، خو دا اکاونټ ما په هغه وخت کې جوړ کړی کله دا اکاونټ ما په اسټریا کې جوړ کړی دی. نو اوس دلته په افغانستان کې هم کولی شم له دې څخه ګټه واخلم. د اسټریا په ډاکومنټ، د اسټریا په نمبر، هر څه د اسټریا مې ورکړي، د هغوی اکاونټ په اسټریا کې مې جوړ کړی دی. نو اوس دلته ترې ګټه اخلم. نو تاسو هم کولی شئ کوم ورونه او خویندې چې په خارجي هیوادونو کې اوسي په پیپال څخه ګټه واخلئ، پیپال ته خپلې پیسې واستوئ. یو خو دا چې تر ټولو اسانه لار ده، او بل دا ده چې ټیکس یا چارجز یې ډېر کم دی. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته په عملي بڼه یې درښایم چې څرنګه کولی شو خپل پیپال ته خپلې پیسې واستوو. لومړی راځو ارنینګ مینیو ته راځو. دا زما پیپال اکاونټ دی، فعلا ما سره $3.34 دی پکې. غواړم له خپل فایور اکاونټ څخه ورته پیسې راواستوم. نو لومړی راځو ارنینګ مینیو ته. ارنینګ مینیو کې ښکته موږ سره د پیپال په نوم باندې اپشن اویلیبل شته دی. دا د فایور ریونیو کارت دی، همدارنګه د فایور کوم پاینیر کارت چې د هغې ته پیسې استولی شو پرې. همدارنګه دلته راځو په پیپال باندې کلیک کوو. پیپال باندې کلیک کوو. دا هغه ایمیل دی چې موږ د پیپال سره رجسټر کړی دی. همدارنګه دا د $30 دی، فعلا موږ یو سړ پیپال اکاونټ ته اړو. همدارنګه کولی شو چینج کرنسي، خو موږ نه غواړو چې کرنسي چینج کړو، بلکې موږ همدا ډالر صحیح دی غواړم ډالر چې دی ډالر وواستوم. نو کنفرم راځو ښکته په کنفرم ان ویدرا بټن باندې کلیک کوو. 24 hour on the way یعنې سلیس دلته یې لیکلي ګوره ښه fund should be in your account within 7 business day. دوی اوه ورځې لیکي، خو دا په 100 سیکنډونو کې تقریبا زیږو ورځ موږ اکاونټ کې تاسو وګورئ هغه $30 چې اویلیبل و هغه اوس نشته دي، له دې څخه ویډرا شوي دي. اوس راځو پیپال ته. خپل ایمیل ته راځو. لومړی ګورو خپل ایمیل کې ګوره موږ تاسو ته میسج راغلی دی. ګوره we have a good news, your revenue in the amount of 24 was sent to PayPal account. نو زه راځم پیپال ته. اوس بیرته دا پیج ریلوډ کوم. هغه کومې پیسې چې هلته وي هغه به دلته موږ تاسو ته راغلي. نو اوس له دې څخه تاسو کولی شئ چې خپل بانکي اکاونټونو ته هم له پیپال څخه واستوئ. تاسو به البته د سیسټم سره بلد یاستئ. دا ګوره $30 چې فعلا موږ د فایور څخه ترلاسه کړي. د سین په بټن موږ تاسو کولی شو خپلې کمې پیسې چې کمې دي هغه د دې پیپال څخه همدارنګه نور بانکي اکاونټونو ته واستوو. نو په دې هیله چې ویډیو مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. تر بلې بیا تاسو په لوی بخښونکي رب سپارم. د الله په امان.